عبدالصمد افغان تانویخ او اڅان زلمی د عربي متحده اماراتو سره د افغانستان ډیپلوماټیکي اړیکې د برهان الدین رباني له دورې راپیل شوي دي چې په سر کې یوازې په سمبولیک ډول په ابوظبي کې سفارت پرانیستل شو خو د فعالیت مزه یې ځکه تته وه چې ډېری افغانان دلته په پاکستاني پاسپورټونو او پیژندپاڼو میشت ول چې وروسته د اماراتو او افغانستان ترمنځ پر توافق ورو ورو افغانانو پاسپورټونه افغاني کول او دا سلسله هم تر دې ورځې را روانه ده خو کله چې په افغانستان کې د 2000 لومړي زېږدیز کال را وروستي تحولات رامنځته شول او د نړیوالو پام افغانستان ته وګرځېد نو د سفارت د فعالیت ساحه لا پسې پراخه شوه او د افغانانو د پاسپورټونو د بدلولو لړۍ هم چټکه شوه افغانستان ته د بهرني وګړو تګ راتګ پیل شو چې اکثره یې له همدې لارې افغانستان ته تلل نو اړتیا د دې شوه چې د سفارت ترڅنګ په دوبۍ کې بیا قونسلګري ولرو چې د دواړو دولتونو ترمنځ پر توافق په دوبۍ کې جنرال کونسلیټ جوړ شو له یادونې دې پاتې نه وي چې د قونسلګرۍ فعالیتونه له سفارت ورپسې ګڼ شول خبره اوږده شوه خپلې اصل موخې ته راځم د وختونو د عدلون بدلون سره په سفارت او قونسلګرۍ کې لوړپوړي چارواکي بدل شوي دي د ټولو دې کور ودان وي د افغانانو یې ډېر ښکلی چوپړ کړی او کوي خو اوس چې د سفارت او قونسلګرۍ مسؤلیتونه زیات شوي او خبره له قلمه کمپیوټر ته تللي نو الحمدلله د محبوب ولسمشر په ابتکار موږ یو داسې تان او هڅان زلمی په سر کې لرو چې نه یوازې د قونسلګرۍ چارې او خپله وظیفه یې په ښه توګه ترسره کړي بلکې ترڅنګ یې بلا ډیر فرهنګي یا کلتوري چارو ته هم مټ ورکړی چې تر ډیره حده بریالی او د افغانانو زړه یې ګټلی افغان صاحب هغه ویښ زلمی کونسلر دی چې په ډیر وخت کې بلا ډیر وطن تر شا پرېښی او په خپلو نه ستړي کېدونکو هلو ځلې بلا لاسته راوړنې کړي دي په سر کې د کمپیوټرایز پاسپورټونو مسله ده چې دوی نه مخکې به پرې میاشتې لګېدې خو د افغان صاحب په راتګ میاشتې اونۍ او اونۍ پر ورځو بدلې شوې د افغانستان د ټولو ملي ورځو پر مناسبتو یې افغانانو ته د نړیوالو په ګډون شانداره غونډې جوړې کړي دي او د افغانستان ښکلی بیرغ یې لوړ ساتلی د دې ټولو ترڅنګ دا چې موږ ټولنه یوه روایتي ټولنه ده او ډېرې لانجې مو د جرګو له لارې حل کیږي نو افغان صاحب پکې تل د یو مشر رول لوبولی او د قومونو ترمنځ د حل او فصل لارې لټولې دي افغان صاحب هغه شخصیت دی چې هر چاته یې خپل ورین تندی ورین ساتلی او د هیچ چا غوښتنې ته په نفي ځواب نه دی ورکړی بلکې قناعت یې ورکړی دی عبدالصمد افغان هغه زلمی چارواکی دی چې هیڅکله یې ځان له ۱۷ خلکو بیل نه دی ګڼلی او تل یې ځان تر نورو کم ګڼلی په لنډو ټکو به ووایو چې د عبدالصمد افغان په راتګ سره مو ټولې چارې هغه که سیاسي دي ټولنیزي او که فرهنګي دي ورځ تر بلې په غوړېدا دي عبدالصمد افغان ډېری وخت له خپله جیبه د ملت چوپړ ته ادامه ورکړې ده مونږ ټول د عبدالصمد افغان تر شا ولاړ یو او په کلکه ملاتړ کوو عبدالصمد افغان ته د ژوند په هر ډګر کې بالا ډېرې بریاوې غواړو او د لا زیاتو پرمختیاو په هیله یو په درنښت د خپلواک تلویزیون اداره